محترمو سامعینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا هم حبیب الله رفیق یم چې تاسو ته د مؤمن ډالۍ خپرونه وړاندې کوم. الله رب العزت دې وکړي چې تاسو جوړ روغ یاست. بیا هم موضوع په بیان کې د الله رب العزت د نومونو ده. د هر مؤمن مسلمان دپاره په دې خبره پوهېدل پکار دی چې د الله رب العزت نومونه تقریبا 99 دانې دي. د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله د الله رب العزت 99 نومونه دي، یعنی یو کم سل نومونه دي. څوک چې یې یاد کړي هغه به په جنت کې داخلیږي. او په یو روایت کې راغلی دي دا هم دي چې الله رب العزت طاق دی او طاق خوښوي، یعنی د الله رب العزت نومونه تقریبا 99 دانې دي. دا طاق دی او الله رب العزت طاق خوښوي. په دغه حدیث شریف کې ویل سوي دي چې د الله رب العزت 99 نومونه دي. د دې څخه شمیر او تحدید مراد نه دی چې د الله رب العزت بس هم دونه نومونه دي، ځکه د الله رب العزت ډیر نومونه دي. راتلونکي حدیث شریف کې راځي چې د 99 نومونو څخه وروسته به یو څه نور نومونه هم ذکر کیږي. دلته د 99 نومونو شمیر او ذکر راغلی دی. د دې څخه مراد او مقصد دا دی چې په حدیث شریف کې د الله رب العزت کوم خاصیت بیان سوی دی چې څوک دا په یاد کړي هغه به په جنت کې داخلیږي. نو هم د دغه 99 نومونو سره خاص دی. او د احصا د لفظ په باره کې د علماو اختلاف دی. بخاري شریف او داسې نورو د دې معنا هغه صحیح بللې ده، یعنی الله رب العزت پاک نومونه خوښوي. یعنی دغه نومونه یاد کړه او دا قول یې زیات صحیح دی. په ځینې روایتو کې د احصا پر ځای باندې حفظها هم منقول دی. ځینو علما کرام فرمایي چې د دې معنا دا ده چې هغه ووایاست او ایمان ورباندې راوړي، یا د هغه په معنا کې فکر وکړي او ځان ورباندې پوه کړي او د هغه په معنا باندې عمل وکړي. او الله رب العزت جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې دا زما اسماء الحسنا چې دي هر څوک چې په یاد کې د هر مریضي دپاره د الله رب العزت د دپاره شفا ګرځي. نو نبی کریم علیه السلام وایي هو وتر یحب الوتر، چې الله رب العزت طاق دی او طاق خوښوي. د دې مطلب دا دی چې الله رب العزت طاق اعمال او اذکار خوښوي. او مراد د دې څخه دا دی چې الله رب العزت په ټولو اعمالو کې هغه عمل خوښوي د کوم بنیاد چې پر اخلاص باندې وي او محض د الله رب العزت لپاره سوی وي. او د حضرت ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د الله رب العزت 99 نومونه دي. څوک چې دا په یاد کې هغه به جنت ته داخلیږي. او هغه نومونه دا دي، هغه الله رب العزت دی. اول نوم یې الله رب العزت دی چې هیڅوک نسته بل ما سوا لایق د عبادت یوازې الله رب العزت دی. چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام په دا شکل باندې وویل چې هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحیم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. په دغه شکل باندې نبی کریم علیه الصلاة والسلام 99 نومونه د الله رب العزت ذکر کړله. او د ټولو څخه مخکې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام د الله رب العزت اصلي ذاتي نوم ذکر کړي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې هره ورځ زر ځله یا الله ووایي نو د هغه څخه به ټوله شکونه د زړه ووځي او سړي ته به د عزم او قوت یقین ورته په نصیب سي. او کم څوک چې لا علاج مریض ولري د یا الله ورود دې ډیر زیات کوي، د یا الله لفظ دې ډیر زیات وایي، پر هغه به دې دم کي او بیا دې وروسته د شفا دعا ورته وکړي، نو الله رب العزت به کامله شفا ورته په نصیب کړي. نو د الله رب العزت دغه نوم ذکر کول دا د الله جل جلاله ذاتي نوم دی. نو که چیرې هره ورځ سړی زر ځله د الله لفظ ووایي نو په دې سره به سړي ته هغه شکونه ټوله ختم سي او د یقین قوت به ورته په نصیب سي. او هغه مریض چې علاج ګر سره نه وي که چیرې پر هغه باندې دم کړی سي نو بیا وروسته د شفا دعا ورته وکړی سي، انشاءالله الله رب العزت به شفا ورته ورکړي. بالخصوص بیا د هغه کسانانو دپاره چې هغه د سرطان ناروغي لري او یا په داسې لا علاج ناروغي باندې اخته وي چې د ډاکټرانو څخه راغلی وي او هغوی ورته جواب ورکړی وي.
نو علما کرام فرمایي چې د الله رب العزت ورود کول بیا پر هغه مریض باندې دم کول دا به د ده دپاره الله رب العزت شفا وګرځوي. دویم نوم نبی کریم علیه صلات وسلام رحمان ویلی دی. د دې رحمان معنا دا چې ډېر رحم کوونکی، څوک چې هره ورځ د هر لمانځه څخه وروسته 100 واره یا رحمان ووایي نو انشاءالله د هغه د زړه څخه به هر قسم سختی او غفلت لرې سي. ځکه حدیث شریف کې راځي کوم څوک چې دغه د الله رب العزت 9 نومونه یاد کړي هغه به جنت ته داخلیږي. نو ځکه په دې کې دونه زیات تاثیر پکښ کې موجود دی چې په دغه واسطه سره الله رب العزت سړی جنت ته داخلوي. نو دونه تاثیر هم په هر نامه کې جلا جلا دی چې الله رب العزت شفا ورته ورکوي، په هر نامه کې شفا سته. او دویم نبی کریم علیه السلام الرحیم ویلی دی. د الرحیم معنا دا چې ډېر مهربانه ذات. څوک چې هره ورځ د هر لمانځه څخه وروسته 100 واره یا رحیم الفاظ ووایي دا د الله رب العزت صفتونه هم دي. د ټول دنیوي افتونو څخه به الله رب العزت دی محفوظه کړي او ټوله مخلوق به پر ده باندې ډېر زیات مهربانه سي. الله رب العزت به د ده دپاره یو جلا شان غوره کړي چې هغه شان به په ده کې موجود وي، نو ټول خلک به د ده دپاره د تابع په شکل باندې د ده خدمت کوي. نو الرحیم دا ډېر مهربانه ذات والا. د دې معنا دا ده چې نو څوک هره ورځ د هر لمانځه څخه وروسته 100 واره دا ووایي نو الله رب العزت به د دې دنیا د افتونو څخه محفوظ او ښه وساتي. او الملیکو، د الملیکو معنا دا چې دی مالک دی، یعنی حقیقي باچا دی د ورځې د قیامت. نو هر څوک چې هره ورځ د سهار د لمانځه څخه وروسته 100 واره یا ملیک ووایي نو الله رب العزت به هغه سړی غني کي. الله رب العزت به هغه سړي ته مال او دنیا او هر څه چې د ده زړه غواړي الله رب العزت به یې ورکړي په حلاله طریقه باندې. نو د الملیکو ورود کول، د الملیکو ذکر کول، د الملیکو نوم یادول د هر لمانځه وروسته 100 واره نو الله رب العزت به هغه د هر قسم محتاجی څخه وساتي او الله رب العزت به هغه غني کي او هغه به الله رب العزت بډا او موړ به یې کي. او القدوس دا د دې معنا دا ده چې د هر عیب څخه الله رب العزت پاک دی. قدوس د قدسه یعنی الله رب العزت پاک ذات دی. څوک چې هره ورځ د زوال څخه وروسته یعنی څه وخت لمر زائل سو د سره څخه د ماپښین په حالت کې دغه اسم مبارک ډېر ووایي نو انشاءالله د هغه زړه به د روحي ناروغۍ څخه پاک سي. لکه څنګه چې موږ تاسې سروز اورو، موږ تاسې ګناوې کوو، موږ تاسې فلمونه ګورو، نو که چیرې القدوس سړی ووایي د هر لمانځه د ماپښین څخه وروسته 100 واره نو الله رب العزت به د دغه نامه په خاطر باندې به دی د هر قسم ناروغي چې هغه روحي ناروغي ورته ویل کېږي الله رب العزت به پاک کړي. نو د سروز د پرېښولو سره 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 به الله رب العزت د ده زړه پاک کړي او الله رب العزت په دا سړي جنت ته داخل کړي. نو څوک چې هره ورځ د زوال څخه وروسته یعنی د ماپښین د لمانځه څخه وروسته دغه القدوس نوم مبارک ووایي نو د هغه د زړه څخه به هر قسم شکونه، وسوسې او روحي ناروغي به ختمې سي. ځینې السلام، الله رب العزت سالم او بېعیبه ذات دی. نو کوم سړی چې راولاړ سي 115 واره د السلام لفظ ووایي نو الله رب العزت به هغه مریض ته شفا ورته ورکړي چې څوک مریض وي. او که چیرې یو سړی راولاړ سي 115 واره السلام الفاظ پر یو مریض باندې دب کړي نو الله رب العزت به هغه مریض ته شفا ورته ورکړي. دغه اسم مبارک که چیرې سړی ډېر ووایي د هر قسم آفتونو او د هر قسم مشکلات څخه به الله رب العزت دی سالم او هر قسم مشکلات به د ده څخه پورته کړي. نو السلام معنا دا چې سالم ذات، بېعیبه ذات. المؤمن، امن او ایمان ورکوونکی. مؤمن چې الله رب العزت خپل نوم هم پر مؤمن بنده باندې ایښی دی
چې هم مؤمن ته امن ورکړی دی او هم مؤمن ته ایمان ورته په نصیب کړی دی، دا هغه الله رب العزت دی. څوک چې د بیرې په وخت کې دغه اسم مبارک 630 واره ووایي نو الله رب العزت به د هر ډول بیرې او د هر ډول تاوان او خطرې څخه دی وساتي. د المؤمنو معنا دا چې الله رب العزت امن ورکوونکی دی او الله رب العزت ایمان ورکوونکی دی. نو څوک چې دغه اسم مبارک ووایي او ویلي کې د ځانه سره یې کښېږدي د هغه ظاهر او باطن به د الله رب العزت په حفاظت کې سي. نو د هر مؤمن مسلمان دپاره پکار دا دی چې د المؤمنو الفاظ فقط پر یو سپین ورقه باندې دی ولیکي او د ځانه سره یې کښېږدي نو الله رب العزت به دی د هر قسم آفتونو څخه محفوظه کړي، د هر قسم ظاهري او باطن امراض څخه به الله رب العزت په امن کې کړي. نو المؤمنو څوک چې د بیرې په وخت کې د ځانه سره یو 630 واره دغه ووایي نو الله رب العزت به د هر قسم بیرې څخه دی وساتي. او بالخصوص بیا که چیرې المؤمن دغه الفاظ 100 واره د ماخوستن د لمانځه څخه ووایي نو هر څوک چې په د شپې بیریږي نو الله رب العزت به د هغه دپاره شفا وګرځوي او دی به بیا هیڅکله د شپې بیره ونه ویني. او که چیرې یو ماشوم د شپې ډېر ژاړي او یا ډېر د شپې بیریږي نو که چیرې المؤمن الفاظ 100 واره پر هغه ماشوم باندې د شپې وویلی سي نو الله رب العزت به یې په 40 ورځو کې د هغه بیره ختمه کړي او بیا به دا ماشوم نه ژاړي. نو المؤمن معنا دا چې امن ورکوونکی او ایمان ورکوونکی. نو څوک چې دا 630 واره ووایي هر قسم بیره چې پر ده باندې راغلې د الله رب العزت به هغه بیره د ده څخه ختم کړي. المهیمن د مهیمنو معنا دا چې الله رب العزت ساتونکی دی. څوک چې غسل وکړي او 2 رکعاته لمونځ هم ورسره وکړي او 100 واره دغه اسم مبارک چې المهیمنو دی دا ووایي نو الله رب العزت به د هغه باطن او ظاهر پاک کړي. د باطن او ظاهر د پاکېدلو مطلب دا دی چې الله رب العزت به که چیرې په ده کې په باطن کې یو ګناه پر ده باندې مسلطه کړې وي لکه په زړه سره چې یو څوک فکرونه کوي ګناه به کوي خو وس او طاقت یې نه رسیږي. یو سړی دی بیا په ظاهر باندې ګناه کوي نو که المهیمنو الفاظ سړی ووایي دا د الله رب العزت صفتونه سړی ووایي او غسل وکړي 2 رکعاته لمونځ وکړي د هغه څخه وروسته دغه مبارک نوم ووایي نو په دغه سره به هغه باطن او ظاهر ټول الله رب العزت د صفا کړي. او که المهیمنو الفاظ 115 واره څوک ووایي نو هغه به الله رب العزت په پټو اغراضو او په پټو شیانو باندې دی خبر کړي. نو المهیمنو الفاظ ویل 115 واره نو الله رب العزت به د خپلو خزانو څخه په پټو اغراض باندې دی خبر کړي. یعنی الله رب العزت به دته علم ورکړي او په هغه څه چې دی نه و خبر الله رب العزت به داسې علم ورته ورکړي چې دی به ورباندې خبر سي او دته به ډیره زیاته ګټه ورسوي. العزیز پر ټولو غالب او پر ټولو برلاسی ذات. څوک چې 40 ورځې او 40 واره دغه اسم مبارک ووایي الله رب العزت به هغه معزز او مستغني کړي. الله رب العزت به هغه سړي ته عزت ورکړي او هغه سړي به الله رب العزت چاته محتاج نه کړي او مال به دنیا به ورکړي. دا العزیز معنا دا چې ای پر ټولو باندې غالب او پر ټولو باندې برلاسی ذاته. څوک چې 40 ورځې او په هره ورځ کې 40 واره دغه اسم مبارک د لمانځه څخه وروسته یې وایست که د لمانځه څخه یې مخکې وایست دا مبارک نوم ووایي الله رب العزت به هغه ته عزت ورکړي او هغه به الله رب العزت غني کړي او د خلکو د محتاجۍ څخه به یې وباسي. څوک چې د سهار د لمانځه څخه وروسته 40 واره ووایي هغه به انشاءالله د چا محتاج نسی او د ذلت او رسوایي څخه به الله رب العزت عزت او نجات ورته ورکړي. نو د العزیز لفظ ویل د ځانه سره شول او یا د هر لمانځه څخه وروسته 40 واره د سهار ویل الله رب العزت به هغه د ذلت پر ځای باندې عزت ورته ورکړي. د محتاجۍ پر ځای باندې به الله رب العزت هغه مستغني کړي او د خلکو څخه به د ده لاس فرې کړی سي یعنې خلکو ته به بیا لاس نه نیسي. الجبارو تر ټولو زبردست
او د ټولو څخه زورور خدای څوک چې هره ورځ سهار او ماښام 266 واره الجبار الفاظ ووایي نو الله رب العزت به که چیرې دا سړی مظلوم او ظالم ورباندې مسلط و الله رب العزت به د هغه د ظلم څخه دی خلاص کړي الجبار 266 واره ویل کوم سړی چې ظالم وي پر ده باندې الله مسلطه کړی وي نو په سهار و ماښام کې دغه ذکر ویل الله رب العزت به د ده څخه هغه ظالم نیستي او نابود کړي او که مؤمن مسلمان راولاړ سي د سپینو زرو پر ګوتمۍ باندې د نارینهو دپاره هم جایز دی هغه خپله ټاکلې اندازه ده د ښځو دپاره هم جایز دی سپین زر که چیرې راواخلي او بیا دغه الجبارو الفاظ ورباندې ولیکي او په ګوته یې کړي نو الله رب العزت به ده ته دونه عزت ورکړي چې د خلکو په سترګو کې به دی ډېر زیات عزتمند ښکاري او پر خلکو باندې بې هیبت او دبدبه ډېره زیاته وي نو الجبارو معنا دا چې تر ټولو زبردسته خدای که چیرې دغه نوم مبارک سهار او ماښام 266 واره وویل سي نو د ظالم څخه به خلاص کړی سي او المتکبرو معنا دا چې لوی او بزرګۍ والا ذات د متکبر معنا دا ده چې الله رب العزت تر ټولو لوړ ذات تر ټولو برلاسي ذات او تر ټولو بزرګۍ والا ذات څوک چې دغه اسم او دغه نوم مبارک ډیر زیات وایي چې المتکبر دی الله رب العزت به په هغه باندې د عزت جامه واغوندي او الله رب العزت به هغه بزرګ کي او الله رب العزت په اولیاوو کې په ورځ د قیامت راپورته کوي کم څوک چې المتکبر وایي د المتکبرو معنا دا ده چې الله رب العزت لوی ذات دی تکبر والا ذات دی الله رب العزت د بل چا سره کبر او تکبر خو نه کوي بغیر د الله رب العزت څخه دغه اسم مبارک ویل نو الله رب العزت به هغه ته د عزت جامه ور واغوندي او هغه به بزرګ کي او الله رب العزت به په ورځ د قیامت د اولیاو سره راپورته کي او د هر کار په شروع کې المتکبر ویل نو الله رب العزت به په هغه کار کې دی کامیابه کي هیڅ کله به دی ناکامي په هغه کار کې ونه ویني نو د المتکبر معنا دا ده چې الله رب العزت تر ټولو متکبر کوونکی ذات تر ټولو لوی ذات چې دا ټول دنیا مخلوقات پیدا کړي دي نو دا که چیرې سړی وایي په هر کار کې که سړی ووایي نو الله رب العزت به هغه ته کامیابي ورته نصیب کړي الخالق د ټول دنیا پیدا کوونکی ذات څوک چې دغه اسم مبارک چې الخالق دی و ورځې پرله پسې وروسته تر لمانځه ووایي نو الله رب العزت به د هر قسم افتو څخه وساتي چې په دنیا کې الله رب العزت هر شی پیدا کړي دی د هغه د افتو څخه به الله رب العزت دی وساتي او څوک چې د ځانه سره همیشه دغه ورود کوي الخالق الفاظ وایي نو الله رب العزت د ده دپاره یو ملایکه پیدا کوي چې همیشه به عبادت کوي او همیشه به د ده دپاره د استغفار دعاوې کوي او تل به داسې وایي چې الله دغه چې ستا نوم همیشه ذکر کوي الله الخالق الفاظ وایي یا الله هغه ته بخښنه او مغفرت وکړه ولې ځکه چې نبي کریم علیه صلات وسلام حدیث شریف دی کم څوک چې په دنیا کې په مخلوقاتو کې فکر ووي نیم ساعت فکر وهل تر 10 رکعتو عبادت کولو هم ډېر زیات افضل او ثواب لري نو الخالق معنا دا چې پیدا کوونکی دا شی دی پیدا کړی دی الله هغه شی دی پیدا کړی دی زموږ د نفع دپاره یا الله نو په دغه شکل باندې الخالق الفاظ ویل نو ملایکه به پیدا سي او د ده دپاره به د استغفار دعاګانې کوي البارئ د البارئ معنا دا چې پیدا کوونکی او روح ورکوونکی ذات بې اولاده ښځه چې اولاد ونه لري وروژې دې ونیسي او هر جماعت باندې دی یا خالق یا بارئ یا مصور دغه الفاظ د 21 واره ووایي او پر یو ګیلاس باندې دې دم کي او هغه دې روژه ورباندې ماته کي نو الله رب العزت به اولاد ورته ورکړي او همدارکم حضرت مولانا اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د یا لطیفو او همدارکم د یا متینو الفاظ راوړي دي که چیرې دا د هغه ښځې چې هغه حملداره ښځه وي 3 میاشتې حمل ولري
او پر نس باندې ووایي نو الله رب العزت به هغه ته نارینه اولاد ورته ورکړي. نو الباری الفاظ ویل دا ډیر زیات افضل ترینه نوم دی چې الله رب العزت روح ورکوونکی او الله رب العزت پیدا کوونکی ذات. المصور ای صورت جوړونکی خدایه، ای روح ورکوونکی خدایه. المصور لفظ ویل دا د هغې ښځې دپاره چې هغه نارینه اولاد نه لري نو که چیرې وروژې ونیسي او المصور الخالق الباری دغه الفاظ ووایي او بیا یې پر هغه ګیلاس پر اوبه باندې دم کړي د هغه ګیلاس په اوبو سره دارو جماعت وکړي نو انشاءالله الله رب العزت په نارینه اولاد ورته ورکړي. الغفار ډېر بخښونکی خدایه. څوک چې د جمعې د لمانځه څخه وروسته 100 وارې دغه اسم مبارک چې الغفارو دی دا ووایي نو الله رب العزت به هره ګناه د ده دپاره وبخښي. او څوک چې د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته هره ورځ یا غفارو اغفر لی وایي چې ای الله ما ته بخښنه وکړې د ګناهونو نو الله رب العزت به هغه وبخښي او د څو ګناهونو څخه به الله رب العزت د هغه مغفرت او بخښنه وکړي. نو خلاصه دا چې کوم څوک الغفارو ډیر وایي نو الله رب العزت به یې ګناهونه ورته معاف کړي. القهارو پر ټول باندې غالب خدایه او قهر کوونکی خدایه. پر هغه خلکو باندې چې هغه جبابره دي، کافران دي، منافقین دي، پر هغوی باندې قهار خدایه. څوک چې د دنیا په محبت اخته وي هغه دې د دغه اسم چې القهارو دا دې ډیر وایي نو د دنیا محبت به یې د زړه څخه ختم سي او الله رب العزت به خپل محبت ورته ورکړي او په خپل محبت کې به الله رب العزت واخلي. نو القهارو دا ډیر زیات ویل دا د الله رب العزت د محبت یو لار او ذریعه ده چې الله رب العزت محبت ته سړی لار پیدا کولی سي. الوهابو هر څه ورکولو والا، هر څه هبه کولو والا. څوک چې د فقر او مفلستیا په وخت کې دغه اسم مبارک چې الوهابو د دغه ووایي نو الله رب العزت به د ده څخه فقر او مسکینیا واخلي او الله رب العزت به ښه ژوند د غنا ورته ورکړي. او که چیرې د څار د لمانځه څخه په آخري سجده کې 40 واره دغه اسم مبارک ووایي نو الله رب العزت به د هر قسم مسکینی او فقیري څخه وساتي. او څوک چې د مسجد دننه په انګړ کې د الله رب العزت دپاره الوهاب نوم ووایي 100 وارې او بیا لاسونه پورته کړي او د الله رب العزت څخه خپل د حاجت غوښتنه وکړي نو د حاجت ورکولو والا دپاره ښه سبب الوهاب لفظ ویل دی. او که چیرې الوهاب لفظ په سپین کاغذ باندې ولیکل سي او د ځان سره کښېښول سي نو الله رب العزت به د هر قسم مسکینۍ او فقیري څخه وساتي. العلیمو بېنیازه او علم والا خدای. څوک چې یا علیمو ډیر وایي نو الله رب العزت به هغه ته د علم او معرفت دروازې خلاصې کړي چې الله رب العزت به هغه سړی عالم وګرځوي. نو العلیمو د ځان سره ویل الله رب العزت به هغه سړی په علم کې ډیر زیات دانا او پوه کړي او الله رب العزت به عالم انسان ځینې جوړ کړي. القابض رزق تنګونکی خدایه. الله رب العزت هغه ذات دی چې چاته رزق ورکوي او پر چا باندې یې تنګوي. القابض ای رزق تنګونکی خدایه. نو هر مؤمن مسلمان که القابض وایه د ډوډۍ پر 4 کنجانو باندې دغه القابض الفاظ ووایي او بیا دا ډوډۍ 4 ورځې وخوري نو الله رب العزت به پر ده باندې هغه مشکل چې دی د زخم څخه په عذاب دی یا یو درد ولري نو الله رب العزت به هغه درد ورته آرام. الباسطو روزي پراخه کوونکی خدایه. کم څوک چې هره ورځ د څاښت د لمانځه څخه وروسته د اسمان ولوري ته لاسونه پورته کړي او 10 واره دغه الباسطو الفاظ ووایي او بیا یې پر مخ باندې راتیر کړي نو الله رب العزت به هغه غني کړي او هیڅکله به چاته محتاج نه سي. نو الباسطو رزق ورکوونکی خدایه یا رزق فراخه کوونکی خدایه. څوک چې هره ورځ د څاښت د لمانځه څخه وروسته د اسمان ولوري ته وګوري او 10 واره دغه اسم مبارک چې الباسطو دی دغه ووایي او پر مخ باندې د خپل لاسونه راتیر کړي چې سنت طریقه ده نو هیڅکله به د چا محتاج نه سي. الخافظ کښته کولو والا ذاته. څوک چې هره ورځ 500 ځله یا حافظ الفاظ ووایي نو الله رب العزت به د هغه حاجتونه او مشکلات پوره کړي. څوک چې 3 روژې ونیسي او 4مه ورځ یو ځای کښېني او 80 واره دغه الحافظ الفاظ ووایي نو الله رب العزت به پر دشمن باندې دی کامیابه کړي.
نو الحافظو د مشکلاتو حل کوونکی او الحافظو پر دشمن باندې کامیابه کوونکی لفظ دی چې الله رب العزت نوم دی نو دا ډېر ښه نوم دی. الرافع لوړولو والا ذات دی. رافع معنا دا چې الله رب العزت خلق لوړوي په درجه کې او څه خلق ښکته کوي په درجه کې. څوک چې د روژې په میاشت کې پر 14 نیټه باندې 100 واره دغه اسم الرافع ووایي، الله رب العزت به هغه د مخلوق د شر څخه وساتي او هر قسم استغنا به د زړه ورته نصیب کړي. یعنی په زړه کې به الله رب العزت هغه موړ کړي او چاته به لاس د حاجت نه وي نیولی. نو الرافع الفاظ ویل دا د الله رب العزت یو ستر صفتینوم دی. که چیرې سړی دغه د ځان سره وایي نو الله رب العزت به په هر قسم مشکلاتو کې دی لوړ وساتي. المعز عزت ورکوونکی خدایه. څوک چې د سې شنبې یا جمعې په ورځ باندې د ماښام د لمانځه څخه وروسته 40 واره یا معز وایي، الله رب العزت به هغه په خلکو کې عزتمند وګرځوي. د المعز معنا دا چې عزت ورکوونکی خدایه. لکه قرآن عظیم شان چې الله رب العزت فرمایي، الله رب العزت وایي تذل من تشاء و تعز من تشاء. زه ذلت ورکوونکی خدای یم چې هر چاته هم خوښه مې سي ذلت ورکوم او هغه چاته چې خوښه مې سي عزت ورته ورکوم. المذل ذلت ورکوونکی خدای. څوک چې 15 واره یا مذل ووایي او سر پر سجده باندې وکړي او الله رب العزت دعا وکړي چې یا الله ما د حسد کوونکو او د ظالمانو د دشمنانو د شر څخه وساته، یا کوم داسې خاص دشمن وي نو په سجده کې دعا وکړي نو الله رب العزت به د هغه دشمن څخه دی په امان کې کړي. یا خو بالخصوص د هغه دشمن نوم واخلي، الله رب العزت به د یا مذلو په نامه په سبب سره الله رب العزت پر هغه دشمن باندې دی غالبه کړي او هغه دشمن څخه به دی خلاص کړي. او السمیع هر څه اورېدونکی خدایه. څوک چې د پنجشنبې په ورځ د څاښت د لمانځه څخه وروسته 500 دغه یا سمیع الفاظ ووایي نو الله رب العزت به د هغه هر قسم دعاګانې قبولې کړي. السمیع د دې معنا ده چې ای هر څه اورېدونکی خدای. نو کومې دعاګانې چې دې کړي دي نو الله رب العزت به په 500 وارو ویلو باندې ستا دغه دعاګانې قبول او مقبول وګرځوي. نو السمیع دعا د ځان سره ویل یا السمیع الفاظ د ځان سره ویل د دې معنا ده چې هر څه اورېدونکی خدای نو الله رب العزت به ستا هره دعا قبول او مقبول وګرځوي. او دا نور صفتي نومونه چې د الله رب العزت راځي انشاءالله راتلونکي خپرونو کې به موږ تاسو ته په ترتیب باندې انشاءالله د دې نومو صفات بیانوو چې الله رب العزت دغه قسم تاثیر پکښې کیښی دي او په دې سره دغه قسم شفا راځي. نو الله رب العزت موږ تاسو پر دې خبرو د عمل کولو توفیق راته په نصیب کړي. نور ما حبیب الله رفیق طرفي برام دې اجازه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. پازبادی طرف شستان مادی اسماء الحسنا یو نامی